ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. ایران مخکښ اټومي ساینسپو 13 ورځ ترور شو. تهران یې په وژنه کې اسرائیل تورن کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې لږ تر لږه خپل 10 پوځي اډې وتړلې، خو د وتلو جزئیات لا هم پیچلي پاتې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجیه انوري وایي چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې تر یوې اندازې پرمختګ شوی او د بشپړ حل لپاره کار دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې امریکا لا هم د افغانستان سره خپلې مشترکې ملګرتیا ته متحده ده. د فدرالي استیناف محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا ردوي چې په هغه کې کمپاین هڅه کوي په پنسلوانیا کې د ولسمشر منتخب جو بایډن په ریاست کې بریالی ثابت کړي او ایران د افغان سولې پروسې د امریکایي پروژې په سترګه ګوري.